وای په ورور به ګرم ومه خو مور مې پالوي کوله او ما یې په زړه باندې عجیبه پاچاهي کوله په ورور به ګرم ومه خو مور مې پالوي کوله او ما یې په زړه باندې عجیبه پاچاهي کوله او په عجیبه چلې سپرلی ډالۍ کولو ماته په عجیبه چلې سپرلی ډالۍ کولو ماته او زما د خوب په بالښتۍ ګلکاري کوله او خپلې مینه شته د پردۍ د پښو قدر کوم خپلې مینه شته د پردۍ د پښو قدر کوم او دغه کیسه راته د ښار یوه مچي کوله دغه کیسه راته د ښار یوه مچي کوله د ریحان صاحب بیتونه و سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړی دوستانو په دې تمه چې روغ او جوړ به وئ د صحت په کلۍ کې به نغښتي وئ پس له سلامه ټولو دوستانو او مینوالو ته د لوی اختر بلکې ټول د افغانستان ټول ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې دا اختر او راتلونکي نور ټول اخترونه د سولې امن او د خوښیو ډک وي د شاعرانو بنډار دی په ننني بنډار کې را سره خوږژبي شاعران دي او نطاقان دي د غزلو ویونکي دي او مینوالي دي تمه ده چې تر پایه را سره پاتې شئ او له دې مرکې او بنډار څخه خوند واخلئ نو د بنډار په دې وخت کې وار کوم ښاغلي احسان الله عباسین صاحب ته چې عباسین صاحب سره به کیسې کوو او غزل به ترې اورو البته چې نطاق دی کاري دی نطخان دی شاعر دی او ډېر کمالي سړی دی ډېر کمالونه په دې کې شتون لري په دې سړي کې نو تاسې را سره پاتې شئ ورځو احسان الله عباسین صاحب ته عباسین صاحب د شاعرانو بنډار خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم ستړی مه شئ قربان درشم خیر دی د ټولو درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترمه لیدونکو تاسو ته ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی په د نننۍ شبه کې خیر مننه عباسین صاحب په لومړیو کې یو غزل شعر مینوالو ته واوروي داسې څه شعر خو نه لرم ځکه اوس فلحال دلته مشاعره وشوه لکه ذهن مو ډېر سره ګډ وشو خو یو څو بیتونه دي حمزه صاحب یو څو بیتونه دي حمزه صاحب وایي دومره مه کوه غرور په ځان کې ورک کړه دومره مه کوه غرور په ځان کې ورک کړه نه یوسف یې نه ساحل یې د وردګو نه یوسف یې نه ساحل یې د وردګو او بل یو شعر وایي بل بیت وایي حسن ته د یاره تعجب وړی یم حسن ته د یاره تعجب وړی یم څومره ښایسته یې وله ماشاءالله څومره ښایسته یې وله ماشاءالله ډېر خوندور عباسین صاحب مشاعره خو تاسو برابره کړې وه ډېره مننه له احساس مو مننه څنګه د خوند مو ترې واخیستی نو داسې وه چې مونږ داسې په ښه اراده نه لر خو بیا مونږ د ملګرو په خوښه د اریوب د ښکلا زرغونې سیمه کې مونږ یو بنډر جوړوو چې د خلکو ډېره تمنا وي چې اریوب یوه تفریحي چکري سیمه ده یوه ښکلې جنتي منظره ده نو دې په باب کې مونږ یوه مشاعره ترتیب کړې وه چې هغه نن مونږ داسې یو خاص بنډر و خو اخر کې سبا ته مونږ مختصره یوه مشاعره جوړو چې د لرو ولایتونو څخه شاعران را روان دي نطخوانان را روان دي مسؤلین هم را روان دي چې موږ سره په دغه مشاعرې بنډر کې برخه اخلي نو اوسنی کوم بنډار مو چې موږ جوړ کړی و هغه د یو څو ملګرو د خوښې په باب کې و چې خلک ډېر خوښ شوه چې دغه د اریوب تفریحي چکر په باب کې ډېر سیلاني سیمه ده او د موږ د مجلس څخه ډېر خوند واخیستو ډېره مننه له احساس مو مننه نو مظلم یار صاحب ته به وخت ورکړو مظلم یار صاحب ستړی مه شي د شاعرانو بنډار خپرونه کې درته ښه راغلاست وایم مننه د شاعرانو بنډار ټولو لیدونکو اوریدونکو کارمندانو محصلینو په ټوله کې ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لوی اختر مو مبارک شه قربانۍ مو قبول او منظور شه عبادتونه مو د الله تعالی په دربار کې ټول قبول او منظور شه مننه مظلم یار صاحب څنګه د مشاعرې نه مو خوند واخیسته نو مشاعره خو هغه د چا خبره زموږ تنده وه نو تنده مو پرې ماته شوه مشاعره ډېره ښایسته مشاعره وه د جوجیاریو په سپینه شګه کې تفریحي او د اختریزو
شبول منزلو د پاره چې څومره خلک راغلي وو هغه موږ سره په مشاعره کې ګډون وکړي. اباسین صاحب چې څومره هلې ځلې کړې وې بزیا نه شوې. مشاعره تر 3 ورځو غځونه لري. انشاءالله سبا به له دې نورم ښایسته وي. له مینوالو له تاسو ډېره نړۍ مننه کوو چې موږ ته مو وخت هم راکړې او موږ ته مو مینه راکړه. موږ سره مو په مشاعره کې ګډون وکړه. مننه. دوستانو په یاد ولرئ چې دا د څمکنیو ولسوالۍ څخه راغلي او د اریوب زرغون اریوب په دې پارک کې مشاعره برابره کړې ده. د تاسو په خدمت کې دي او تاسو راتللی شئ. تر 3 ورځو دوام لري مشاعره. نو اوس وار ورکوو چې هغه یعقوب مظلمیار صاحب یو ترانوم وکړي او ډېر ښکلی ترانوم هم کوي او تاسو پاتې شئ را سره د مظلمیار صاحب ترانوم واورئ. ترانوم خو غزل به بیا وروسته ووایو نو چې ترانوم غوښتنه دې وکړه ترانوم به وکړم. وایي چې لستړي ژوند پر یاد کوم د ویر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. لستړي ژوند پر یاد کوم د ویر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. ډیوه دستا یادونو راته بلوي او زوم ډیوه دستا یادونو راته بلوي او زوم په شپه کې ورته ناستوم د شوګیر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. لستړي ژوند پر یاد کوم د ویر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. ته د خپلو شونډو لا مسکا مزې اخلم ته د خپلو شونډو لا مسکا مزې اخلم. زه د خپلو ښکو د بهیر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. لستړي ژوند پر یاد کوم د ویر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. ته په خپل مړوند کې د بنګړو سره غږېږم ته په خپل مړوند کې د بنګړو سره غږېږه. زه په خپل مړوند کې د ځنځیر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. لستړي ژوند پر یاد کوم د ویر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. په یاد کې دې روانو مظلوم یار لیونی نشم په یاد کې دې روانو مظلوم یار لیونی نشم. مسیر لما سره زه د مسیر سره غږېږم چې کله د اشنا د ګوند تصویر سره غږېږم. لستړي ژوند پر یاد کوم د ویر سره غږېږم. ډېر خوند یې وکړ رښتیا یې ډېر خوند وکړ. اسوار ورکو د پروګرام په دې برخه کې ښاغلي امان الله امان صاحب ته چې امان صاحب هم غزل کوم شعر لري او درته وړاندې کړي. امان صاحب قربان دي شم خپه مشه بندر پرونه کې درته خره غلاس وایو ستړی مشه. قربان دي شم خپه مشه د شعرانو بندر لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
بیا د ناستو ملګرو ته د لوی اختر مبارکي وایم. نو شعر او شعرونه لږ لږ ورسره لیکلي دومره نه، بیا به نوی درته وایم که زوړ درته ووایم. کوم چې ستا د خوښې وړ شعر وي همغه راته وایي. ما په غمو دې ورځې شپې شوې پکتیکا، په تا تېرې زلزلې شوې پکتیکا. په غمو دې ورځې شپې شوې، په غمو دې ورځې شپې شوې پکتیکا، په تا تېرې زلزلې شوې پکتیکا. کور په کور د ویر ماتم و، بل څه نه و له تا ډکې هادرې شوې پکتیکا. کور په کور دی ویر ماتم و، بل څه نه و له تا ډکې هادرې شوې پکتیکا. چا ادې چا د بابا نارې کولې، چا د هیلو ډېوې مړې شوې پکتیکا. وای نن د سترګو مې ګریوان ته سر ښکاره کړ، نم د اوښکو مې ګریوان ته سر ښکاره کړل، چې روانې جنازې شوې پکتیکا. وای دا منم چې د ښکلا مثال دی نه و، دا منم چې د ښکلا مثال دی نه و، ړنګ لوټې لوټې کنډوالې شوې پکتیکا. وای تر اعظم د احد نارې دی، د احد نارې شوې، د امان په خوله نارې شوې پکتیکا. له توجه مو یو جهان مننه. ډېره مننه. څومره ښکلی غزل او ډېر ډېره دردونکې پېښه وه. خدای جل جلاله دې داسې پېښې بیا نه تکراروي په ټولو مسلمانانو باندې. په دې بیت سره بیا یو ځل مظلومیار صاحب ته بلنه ورکوو. وایي زه غلی ناست وم د غزل الهام ته چوپ پاتې وم، زه غلی ناست وم د غزل الهام ته چوپ پاتې وم، او خلکو ویل بیچاره ګونګ دی څه ویلی نشي. مظلومیار صاحب ارشاد څو غزلونه سر په سر. مننه کوه، ژوندي اوسئ. موږ غزل بیا چندان غزل وي نه، خو د خپل زړه بړاس دی نو تاسو مینې ته راوړي یو. غزل وایي یو څو بیتونه مخکې دي چې ژوند مې په تیاره کې دی راځې که نه، ژوند مې په تیاره کې دی راځې که نه، درد مې بلا زړه کې دی راځې که نه. غوړپ د اوبو راکړه په پستو لسو، سا زما په خوله کې دی راځې که نه. غوړپ د اوبو راکړه په پستو لسو، سا زما په خوله کې دی راځې که نه. او رنگ دی رانه هیر دی خو تصویر دستا، اباسین صاحب رنگ دی رانه هیر دی خو تصویر دستا، خخ مې دیواله کې دی راځې که نه. مننه وایي چې رنگ دی رانه هیر دی خو تصویر دستا، خخ مې دیواله کې دی راځې که نه. ستا مظلومیار ښار کې بلد نه یمه، ستا مظلومیار ښار کې بلد نه یمه، کور زما په غره کې دی راځې که نه. پرلپسې یو څو بیتونه نوره دي. وایي مدای وشوله چې ورک دی مظلومیار چیرته دی، مدای وشوله چې ورک دی مظلومیار چیرته دی، د هغه کلي هغه کور ته تللی لار چیرته دی. ماشوم په نیمه ژبه وویل چې ښار ته تللی، ماشوم په نیمه ژبه وویل چې ښار ته تللی، د غره سړی یمه چې ورک نه شمه ښار چیرته دی. مننه وایي ماشوم په نیمه ژبه وویل چې ښار ته تللی، د غره سړی یمه چې ورک نه شمه ښار چیرته دی. په ده پسې ریښې ریښې ګریوان مې وګنډه لږ، مورې ته وګوره ستا ستن چیرته دی تار چیرته دی. مننه وایي په ده پسې ریښې ریښې ګریوان مې وګنډه لږ، مورې ته وګوره ستا ستن چیرته دی تار چیرته دی. غزل دی وایي چې په مخه نه درومې نیمګړی کاروان چېرته بوځم، په مخه نه درومې نیمګړی کاروان چېرته بوځم، زما د ژوند د ستړی ستړی کاروان چېرته بوځم. خدایه د ستا په لویه ځمکه مې هېڅوک نه پرېږدي، خدایه د ستا په لویه ځمکه مې هېڅوک نه پرېږدي، ای خدایه تا ماته راکړی کاروان چېرته بوځم. مننه وایي په لاس راغلی دی منمه له مودو له ځنډه، په لاس راغلی دی منمه له مودو له ځنډه، زما د هیلو پوره وړی کاروان چېرته بوځم.
او نن مې نیمګړې ناهیلي جناب حد نه لري نن مې نیمګړې ناهیلي جناب حد نه لري ورته یم دومره تابه خړی کاروان چېرته بوځم زه ستا د ډېرو مذهبونو سره جوړ نه یم زه ستا د ډېرو مذهبونو سره جوړ نه یم د امام د مذهب غړی کاروان چېرته بوځم مننه زه ستا د ډېرو مذهبونو سره جوړ نه یم د امام د مذهب غړی کاروان چېرته بوځم اباسین صاحب وایي ای زوروره نن دې خواته ننواتې راغلم ای زوروره نن دې خواته ننواتې راغلم په یبله پښې په غاړه پړی کاروان چېرته بوځم ای مظلوم یاره د ژوندون په تار پیلی که نه ای مظلوم یاره د ژوندون په تار پیلی که نه غېږ کې مې پروت دی لکه مړی کاروان بوځم غېږ کې مې پروت دی لکه مړی کاروان چېرته بوځم یو څو بیتونه دي وایي اخري وایي درد دی پر یادونه مې ابس چېرته ونه ګڼې درد دی پر یادونه مې ابس چېرته ونه ګڼې ډېر دی یوه ستړي انقلاب غېږه کې ولوېدم او بس کټولوې مې او که شیندې مې ذره ذره بس کټولوې مې او که شیندې مې ذره ذره پاڼه 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 د ګلاب غېږه کې ولوېدم او وایي وره خبر شه چې احوال مې اشنا څنګه دی وایي وره خبر شه چې احوال مې اشنا څنګه دی ښه د غم سندره د رباب غېږه کې ولوېدم او تا ته مظلوم یاره د الهام په وخت کې راغلمه مننه تا ته د مظلوم یاره د الهام په وخت کې راغلمه اوس لکه غزل دی د کتاب غېږه کې ولوېدم مننه کوم ډېره مننه د دوه بیته د مظلوم یار صاحب ته ډالۍ وي وایي کړی تا د سودایي له ځانه تېر دی دا سړی په تا بیخي له ځانه تېر دی او ستا کوڅه کې تر ماښامه پورې ناست وي په سر خاورې بادوي له ځانه تېر دی ډېره مننه ښکلی غزل و اوس اباسین صاحب ته وار ورکوو چې غزل څو بیتونه دي وایي وخت راغلی له هر چا به د هر شي پوښتنه وکم وخت راغلی د هر چا به د هر شي پوښتنه وکړم له عداره به د کلي د ګودر او د منګي پوښتنه وکم وخت راغلی له هر چا به د هر شي پوښتنه وکم له عداره به د کلي د ګودر او د منګي پوښتنه وکړم ته خو دعوا د وحدانیت فرعوني کوله ته خو دعوا د وحدانیت د فرعوني کوله خورمه قسم دی په والله چې د زړګي پوښتنه وکم زه اباسین داسې بېشماره ارادې لرمه زه اباسین داسې بېشماره ارادې لرمه ستا نه به هغه نوکۍ د لاس بنګړي پوښتنه وکم ستا نه به هغه نوکۍ د لاس بنګړي پوښتنه وکم یو موت ګل غزل و لا دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځوي نو زه تاسو نورو لیدونکو ته زما د بنډار په دې برخه کې امان صاحب ته د بیا ځلي لپاره وار ورکوو امان صاحب قربان دي شم زه به یو غزل درته وایم تقریبا 2002 کې مې لیکلی و که نه وایي زما نه منې خبرې بې وفا زما نه منې خبرې بې وفا زما نه منې خبرې بې وفا رانه ګرځې لرې لرې بې وفا ولې ته زما په مینه کې شک بولې کړې خبرې ستمګرې بې وفا وایي ما ویل حال به په موبایل کې درته وایم تا به دړې کړې لمبرې بې وفا څومره یو ځل بیا وایي ما ویل حال به په موبایل کې درته وایم تا به دلې کړې لمبرې بې وفا وایي زه امان به دې کلم په ژبه پوی کړم که غزل وي که سندرې بې وفا قربان شو ډېره مننه دوستانو نننی بنډار مو همدومره و تر بل بنډار چې زه او زما ملګري شهنواز روحاني صاحب خیرجان یارمل صاحب جهانگیر جهانی صاحب ستاسو درانه چوپړ ته له داسې ښکلو شاعرانو سره حاضرېږو او تاسو په لوی
مهربان ذات سپارو موږ ته اجازه راکړئ د الله پامان او د مظلوم یار صاحب د غزل په پای زموږ بنډار ختمیږي. مننه وی زړګي ډېر دی خپل وجدان ته ملامت کړم زه دې په خپل ځان کې خپل ځان ته ملامت کړم زړګي ډېر دی خپل وجدان ته ملامت کړم زه دې په خپل ځان کې خپل ځان ته ملامت کړم غریبۍ وبښئ نن یې د یو پېزوان غوښتنه زما وس کې نشته نن یې د یو پېزوان غوښتنه زما وس کې نشته غریبۍ ولې د جانان ته ملامت کړم انتظار څه و ما ته خپله لیلا رانوسته انتظار څه و ما ته خپله لیلا رانوسته لکه مجنون یې بیابان ته ملامت کړم توبانې ویستې وه ستا سترګو راته بیا ماته کړه توبانې ویستې وه ستا سترګو راته بیا ماته کړه ګنهګار فکر مې ایمان ته ملامت کړم مننه وی توبانې ویستې وه ستا سترګو راته بیا ماته کړه ګنهګار فکر مې ایمان ته ملامت کړم بلتونه دا ظلم دې وکړ نهایي دې وکړ په خپل اوښکو دې ګریوان ته ملامت کړم ته مې رویبار ته ملامت کړې خفه شوې رانه ته مې رویبار ته ملامت کړې خفه شوې رانه زه مظلوم یار د ټول جهان ته ملامت کړم په اخره کې غواړم چې له تاسو خو له موږه مخه ښه واخیسته موږ هم په تلو تلو کې د اریوب په سیمه په ښکلا په زینت که موږ لس کتابه خبرې وکړو بیا به هم کامې وي او ښایسته ملي شتمنۍ لري ښایسته ډاګونه ښایسته سیمه ده ښایسته هوا لري خوږې اوبه لري هر څومره خبرې چې وکړو بیا به کمې وي خو په لنډو کې یو دوه بیتونه دی خاصتا ځاځي اریوب سیمې ته ډالۍ وي وایي سوال مې قبول کړه سوال مې په زړه کې قبلوه الټه ځواب نه غواړم سوال مې په زړه کې قبلوه الټه ځواب نه غواړم ما د اریوب اوبه څښلي دي شراب نه غواړم سوال مې په زړه کې قبلوه الټه ځواب نه غواړم ما د اریوب اوبه څښلي دي شراب نه غواړم خدایه په دې جنتي ځمکه دې قدم کې قدم خدایه په دې جنتي ځمکه دې قدم کې قدم ژوندون مې ټول ثواب ثواب غواړم عذاب نه غواړم ژوندون مې ټول ثواب ثواب غواړم عذاب نه غواړم مننه